بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ننني ورزق كشف الشبهات درسوه و پرون زما د بعضو مصروفیاتو د لاسه د سوالاتو جواباتو نشست نو شوی او دې ته اکثر ملګري په انتظاري، خصوصا هغه چې د چا سوال رالیږلی شوی یا څه پوښتنې یې کړي. نو د کشف الشبهات درس به انشاءالله روانې هفتې ته پرېږدو. د سوالاتو جواباتو په دې مبارکو نشستونو کې دا زمونږ 111 نمبر نشست او ناسته ده. د الله په توفیق سره د قرآن او د حدیث په رڼا کې د هغه سوالاتو جوابات به کوو کوم چې موږ ته رارسېدلي دي. اولنی سوال د یو ورور کړی دی، وایي ما دا خبره اورېدلې ده چې کم کس چې د زنا نه پیدای نو دی د امامتۍ حقدار نه دی، منځ کې امامتي نشي ورکولی. نو د دې څه وجه ده؟ په دې خبره وضاحت. الجواب، اول خو دا خبره یادول پکار دی چې په شریعت کې په دې هیڅ دلیل نشتی چې د ولد الزنا امامتي دا صحیح نه ده، بلکې په دې باندې د فقهاو د علماو اتفاق دی چې څوک په هغه چا پسې شاته مونځ وکړي چې هغه د زنا نه پیدایي نو مونځ یې صحیح دی. په دې باندې اتفاق دی. اختلاف صرف په څه کې دی؟ په کراهیت کې. لکه جمهور العلماء، اکثر علماء دا وی د ده د امامتي مکروه ده. معنی دې دا نه چې ته پسې شاته مونځ نه کړي، مونځ پسې کېږي، خو که دی نه وی مخکې شوی نو دا به ښه وه. لکه احناف چې کوم علما دي هغوی وی د ولد الزنا امامتي مکروه ده. که چېرته د ده نه علاوه بل څوک چې هغه حقداري د امامتۍ نو بیا د ده دا مکروه ده. ولې هغوی دا وجه ذکر کوي؟ وي د ده پلار نه دی معلوم، نو کیدای شي چې دی جاهلي او علم به ورسره نه وي، ځکه چې پلار ورله تربیت نه دی ورکړی. دغه شان امام مالک مذهب والا هغوی هم دغه خبره کوي، وی ولد الزنا پسې شاته مونځ صحیح دی، خو پوخ امام ته جوړول نه دی پکار، دا مکروه دی. حرام ورته نه وي، مکروه ورته وي. دغه شان امام شافعي مذهب والا هم دا وایي، مطلب اکثر علما دا خبره کوي. امام احمد بن حنبل رحمه الله د مذهب چې کوم علما دي حنابله، هغوی دا وایي چې د ده په امامتۍ کې هېڅ کراهیت نشته. ولې د ده امامتي مکروه ده؟ چې دیندارۍ کې برابري، چې دیندارۍ کې برابري بس بیا امامتي هم صحیح ده. او دا د ډېرو مشرانو علماو قول دی، لکه سلیمان بن موسی او امام حسن، امام النخعي، الزهري، عمرو بن دینار، اسحاق بن راهوی رحمهم الله، ټولو دا قول دی. دوی دا خبره کوي، ګوره وی حدیث کې دا راځي، په صحیح مسلم کې دا حدیث دی چې یؤم القوم اقرأهم لکتاب الله. د یو قوم امامتي به هغه څوک کوي چې د الله په کتاب ډېر ښه پوهېږي. نو چې اوس ولد الزنا په کتاب د الله باندې ښه پوهېږي، نو څه چلی به د امامتۍ ده؟ ولې د امامتي نشي کولی؟ عایشه رضی الله عنها روایت ته امام بیهقي راوړی دی، وی لیس علیه من وزر ابویه شی، ګناه خو د هغه مور پلار کړې ده، نو په ده باندې سره دغه ګناه بوج اچولی کېږي. الله قرآن کوي ولا تزر وازرة وزر اخرى، د یو کس بوج په بل باندې مه ایږدئ. ان اکرمکم عند الله اتقاکم، الله وی په تاسو کې عزتمن سړی هغه دی چې څوک تقوا داري.
نو راجح او مضبوط قول دا ښکاري والله اعلم چې کم سړی چې د زنا نه پیدایي او دی د امامتۍ حقدار او دینداره سړی او د دین په تله برابري د امامتي بالکل صحیح ده، هېڅ کراهیت پکې نشته. دغه علماو سره په دې څه دلیل هم نشته کوم چې دا وایي چې د دې امامتي مکروه ده. که څوک دا وایي چې د دې چې د زنا نه پیدا نو پیدا دی ده پکې څه ګناه ده؟ پیدا شو د زنا نه نو ده پکې څه ګناه ده؟ او په خپل روغ سړی دی، دینداره دی، په کتاب پوهېږي، په سنت پوهېږي، نو چې په دې هر څه پوهېږي نو بیا څه دلیل دی په دې باندې چې د امامتۍ نه شاته کړي؟ امام شعبي رحمه الله د هغه نه چاته پوښتنه وکړي د دغه سړي امامت څنګه دی چې هغه ولد الزنا د زنا نه پیدایي؟ نو هغه وی زه داسې مشر پېژنم او امام چې پلار یې نه دی معلوم چې پلار یې څوک دی. دغه شان د امام ابو حنیفه رحمه الله وی ما د امام عطا نه تپوس وکړو چې دا ولد الزنا امامتي کولی شي که نه؟ وی چې لا بأس به، هېڅ خبره نه ده. بیا ده ووي امام عطا وی دغه خلک چې څوک د زنا نه پیدا دي په دوی کې داسې ډېر خلک دي چې زموږ نه زیاتې روجې نیسي، زموږ نه زیات لمونځونه کوي. او ځکه امام ابن عبدالبر رحمه الله وی داسې صحیح حدیث په دې کې نشته او نه صحیح روایت په دې کې چې مانځه ته به هغه څوک مخکې کېږي چې هغه د زنا نه نه پیدا، یا د نسب خبره پکې راغلي. حدیثونو کې ټوله دقه خبر راغلی دی چې امامتۍ ته به هغه سړی مخکې کېږي چې هغه په دین باندې پوه وي. نو که چېرته سجي کې یو کس مانځه ته مخکې شي او هغه د زنا نه پیدایي نو امامتي صحیح ده که مکروه ده؟ صحیح ده، هېڅ حرج پکې نشته، هېڅ دلیل د دغه علماو سره نشته، مولیانو سره کوم چې ورته مکروه وایي، هېڅ دلیل نشته، هغه ټول عقلي خبره کوي. ها داسې کیدی شي اوس که یو ځي کې د دې نه مسله جوړېږي، لکه اوس یو ځي کې امام غوره کوي او په دې خبره باندې مسله جوړه شوه چې جي دی خو د زنا نه پیدا دی او پلار یې نه دی معلوم. د مسلې ختمولو دپاره بیا داسې پکار دی چې بل کس وګوري چې هغه دیندار او د امامتۍ په دې شروطو پوره وي، صرف د دې مسلې ختمولو لپاره. نور موږ دا نه وایو چې د په امامتۍ کې څه چل دی. سړی مور پلار یې زنا وکړه او یو ښځې او سړي زنا وکړه، د هغې نه ماشوم پیدا شو، ماشوم غریب ته څه ګناه ده؟ او شریعت کې الحمدلله په هېڅ چا باندې ظلم نشته. او دا خو ظلم دی چې کله داسې کس ته د داسې عباداتو نه محرومې صرف په دې چې مور یې زنا کړې دی یا پلار یې زنا کړې ده، والعیاذ بالله. دا یو خور سوال کړی دی چې زه داسې کس ته واده شوی یم چې د هغه 3 ښځې نورې شتې، زه یې 4م یم او زما د بل خاوند نه یو زوی دی چې هغه د 5 کالو دی. نو دا نورې ښځې چې کومې دي دا 3 بنې، دوی به زما د دې زوی نه پرده کوي او که نه؟ الجواب دا کم ماشوم چې ذکر شوی دی په دې سوال کې د عمر کم دی او د داسې ماشوم نه د زنانه دپاره پرده دا نه ده لازم. الله په قرآن کې په سورة النور کې هغه خلک ذکر کړي دي چې زنانه به د هغوی نه یعنی پرده کوي او هغه چې د هغوی نه پرده کوونه کې څه حرج پکې نشته. دا ټول تفصیل په سورة النور کې شته. نو په هغه آیت کې الله سبحانه وتعالی دا خبره ذکر کړې ده او الطفل الذین لم یظهروا علی عورات النساء. دا هغه ماشومانان دي چې د دوی په مخ کې زنانه که پرده ونه کړي څه خبره نه ده. دا کوم ماشومانان دي؟ الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء. امام ابن كثير رحمه الله دې آیت په تفسیر کې لیکلی دي، وی معنی دې دا ده چې هغه ماشوم چې هغه وړوکی دی
او د زنانو په حال احوال باندې نه دی پوه، نه د هغوی په حرکاتو سکناتو پوهېږي، نه د هغوی د بدن په اندامونو باندې پوهېږي، نه هغوی ته داسې په جوور نظر ګوري. دا قسمه ماشوم کور ته دننه تلی شي او که هره زنانې که خپله ده که پردۍ ده د دنه که پرده ونه کړي څه حرج پکې نشته. چې کله ماشوم داسې عمر ته ورسي، بعض دا وایي، بعض میندې دا وایي زما زوی لا بالغ نه دی، وایي دوی منع کو بهر. په دې باندې نن سبا جګړې خلک کوي، لکه چاته دا هم نشي ویلی چې دا زوی دی دا رور دی دی ده نه مه لېږه، نو دا هم ځان له یو جګړه ده. او دعوه ټول موږ د شریعت او د اسلام کوو. دا شریعت کې یو ځای کې نه دي راغلي چې ماشوم به بالغېږي نو هله به به پرده کېږي، نه. مسله دا ده چې کله ماشوم باندې پوه شو چې دی د زنانو په حرکاتو سکناتو پوهېږي، دی د زنانو په خبرو پوهېږي، دی د زنانو خبرو ته غوږ ږدي، دی د زنانه بدن ته ګوري، دی د هغې په اندامونو باندې پوه شوی دی، یا داسې جوور نظر ورته کوي، ډېر سطله ورته ګوري، بیا دا ماشوم به دننه نه پرېږدي. که دی هر څوک دی به دننه ځي، د دنه به زنانه پرده کوي. او الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء، الله دا ویلي دی نه دي ویلي چې هغه ماشومانان چې بالغان شوي نه دي. بیا خو خبره په دې هم ختمولی شو چې خیر دی زنانه دې پرده نه کوي د هغه ماشومانان نه چې بالغان شوي نه دي. الله داسې ونه، الله وایي هغه ماشومانان چې د زنانو په عورتونو باندې او د دوی په دې قصو خبرو باندې نه دي پوه، دغه ماشومانانو په مخ کې که زنانه پرده ونه کړي څه خبره نه ده. لکه و داسې ماشومانان چې کوم په څه نه پوهېږي، دوی ته دا فرق هم نه محسوسېږي چې دی د زنانو په مجلس کې ناست دی او که دی د سړو په مجلس کې ناست دی. دې کیسو کې نه دی. خو چې کوم ماشوم داسې لږ پوه وي که نه، نو دی بیا ګوري دې زنانه دا جامې چولي، دې لنډې چولي، دې تنګې چولي، دا کېناسته، دا ودرېده ګوره، دې دا ووایه بلې ښځې ته، هغې دا ووایي. د دې ماشومونه پرده پکار ده. ښه، اوس که څوک دا وایي چې دا ماشوم دا چې زنانه به ترې پرده کوي، د هغه زنانو نه علاوه چې هغه محارمو کې نه وي، زه د هغو خبره کوم، لکه مور شوه خور شوه، خو جدا مسله ده. په دې کې څه نقصان دی چې دا ماشوم دننه ځي راځي؟ راز به ښکاره کړي، بس څه فتنه؟ خو دا دې دواړو هم دقه وي چې راز به ښکاره کړي، د کور خبرې به بهر وي، بس د دې داسې پرده لازم ده. څنګه کېدای شي زنانو د عاداتو نه متاثره کېږي؟ د دې نه ښکلی جواب. تربیت یې کېږي، یو وجه دا ده د اوس نه تربیت پکار دی چې بھئی بس ختم، ته به د سړو سره کښېنې. خپلې خپلوانې چې کومې نږدې خپلوانې دي او د هغوی ځان له مسله ده، هغه نه. کومې چې پردۍ زنانې دي ته به دننه کور ته نه ځې، بهر به کښېنې سړو سره. بله وجه پکې دا ده، دا ماشوم چې کله د زنانو په منځ کې ډېر کښېني پاسي او دی په دې قصو پوهی، نو د دې د لاسه ده ته نورې فتنې جوړېږي، د ذهن ټول دغه طرف ته لاړ شي چې دا ښځه دیسي او ښځه دیسي او جنۍ دیسي او هلک دیسي او هغه دیسي او دوی دا وي هغوی دا وي، د دې بیا سوچ دغه طرف ته ځي. نو لا ځوان شوی نه وي چې غلطو کارونو طرف ته یې سوچ ځي. ګوره شریعت هر هغه لار بنده کړې ده چې کومه لار فتنې ته رسي. ډېر ښایسته دین دی زمونږ.
بعض وایي جینو چې زړه پاکي او بیا پکې زر د عبدالرحمن بابا هغه شعر وي ښکلي مخ ته په کتو کې ګناه نیسي چې په زړه کې دې عیب نه وي، چې په زړه کې دې عیب نه وي نو بیا ښکلي مخونو ته ګوره. عایشه رضی الله عنها وی پیغمبر صلی الله علیه وسلم په ټول ژوند کې چې د پردۍ زنانه سره لاس نه دی میلاو کړی، ولې په زړه کې عیب والعیاذ بالله. نه دا خو شریعت دی. الله د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د بیبیانو د صحابه کرامو تربیت کې سوره احزاب کې وایي که د پیغمبر د بیبیانو نه څه تپوس کوئ نو د پردې نه اخوا دې ته غوږ کېږدئ. دا تپوس کوونکي صحابه کرام دي، د پیغمبرانو نه بعد اوچت خلک. د چا نه چې تپوس کېږي هغه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم بیبیانې دي، الله د دنیا چاڼ کړې ده، دی ول غوره کړي. دوی ته الله وایي په منځ کې به پرده وي. او زمونږ دې بعضو ته چې ووایي چې یاره بس زمونږ زړونه پاک دي، موږ دغه قصو والا نه یو وایي. او په دې دیندارو خلکو باندې دا تور ولګي وایي دوی زړونه خراب دي والعیاذ بالله. یعنی د پردې خیال به هغه څوک ساتي چې زړه یې څښي. ښځې ته به د برقې هغه څوک وایي چې زړه یې څښي، او پردو زنانو نه به نظر کته ساتي ځکه چې زړه یې څښی دی. زنانه به خپل نظر حفاظت کوي ځکه چې زړه یې څښی دی. داسې خبره شوه. نه، دا د زړه څښاوالي او دې سره تعلق نه ساتي، دا تعلق د تقوا او د دیندارۍ سره ساتي. شریعت وایي د دې ماشوم داسې تربیت وکړه چې ګډوډ نه شي، او بس دی. نور د زنانو په منځ کې کوي څه؟ خپلې زنانې دي او صحیح شوه، بلکې د خپلو زنانو سره هم ډېر ټایم تېرول نه دي پکار. زنانو د عادت پکې بیا راځي. نو پردو زنانو ته څه دغه دی. زموږ په دې ملکونو کې دې خیال کړی خصوصا د واده پروګرام او په غمونو کې، که نه زما دا خبره غلط ده، لوی لوی داسې پهلوانان ورځي او روځي چې د سټ نه لاسونه نه تاویږي. او چې ته خبره وکړې یو مور یې خفه شي، پلار یې خفه شي، ترې خفه شي، وایي دغه ماشوم د 18 کالو او دغه ماشوم د 20 کالو هغه باندې وي د پابندي ولګوله چې دننه مزه. نو دا خبرې یادې کوي چې دا شریعت زمونږ د خیر دپاره دا خبرې مونږ ته بیان کړي دي. والله اعلم. دا یو ورو سوال کړی دی چې یو زنانه وفات شوه، یو ښځه مړه شوه، او شاته پسې نور څوک نشتي، نه یې پلار شتي، نه یې خاوند شتي، او نه یې زوی شتي، او نه یې لور شتي. نو شاته څوک پاتې شوي دي؟ خپل وراره دی. خپل وراره چې کله ویلی شي که نه، نو په کې اولنۍ خبره دا راځي چې دغه رور یې د دې سره شریک دی په مور پلار کې. یو ترې واره پاتې شوی دی او یو د خپل تره زوی دی او لور، او د خپل ماما لور او زوی دی پاتې شوي، او د خپلې ترور یو زوی او دوه لوڼه پاتې شوي، او یو د ماسی زوی پاتې شوی دی، هغه ترور چې هغه د مور د طرف نه، او روپۍ شاته 10 لکه روپۍ ورسره دي، یعنی 1,000,000 روپۍ دي. نو دا به اوس څنګه تقسیمېږي؟ د دې نه شاته څو کسان پاتې دي؟ تقریبا څوک چې سوال ته غوږ کي دغه تقریبا مقریبا نه کوي. 6 نه 6 نه دي. یو د ماسی زوی دی، او زوی او دوه لوڼه د ترور دي، 4 شو. زوی او لور د ماما 5 شو. 6 شو. زوی او لور د تره 8 شو، او یو خپل رواره 9 شو. په دوی باندې 10 لکه روپۍ تقسیمول غواړي. الجواب چې یو ښځه مړه شي او دغه خپلوان ترې شاته پاتې شي چې را کوم ذکر شوي دي، او خاوند یې نشتي، او زوی یې نشتي، لور یې نشتي، مور پلار نشتي، رور یې نشتي،
خورې نشتي، صرف دا خپلوان پاتې شوي دي. نو دا څومره پیسې چې پاتې شوي دا به ټول در ورایلي، دا څومره پیسې چې پاتې شوي دا به ټول در ورایلي. د تره دا کم اولاد چې دی دا خو د وراره د لاسه بند شو، ختم شو، ځکه چې دا وراره د هغوی نه زورور دی. په رشته کې د وراره د تره د زامنو نه څه دی؟ زورور دی. نو ده خو هغوی د دې خبرې نه وویستو. پاتې د ماما بچی شو، د خاله بچی شو او د ترور بچی شو. دا خپلوان دي خو په میراث کې ګوره برخه نشتی. چې کله عصبه موجودي نو دوی مال کې حصه نشي اخیستی، هلته شتي که وراره شتي که که دا وراره نه وی نو بیا څوک زورور دی؟ بیا تره د اولاد دا بیا زورور دی. ترور بچی شو یا د ماما بچی شو یا د خاله بچی شو، دا خپلوان دي، دوی ته خپلوان ویلی کېږي. خو دا میراثیان نه دي چې میراث یې دی. ورسېدی به که نه نو دا روپۍ به څومره څومره ټول رسي؟ بس دا 10 لکه روپۍ دا کوي. دا ورو سوال کړی دی چې زما خور ده د پلار د طرف نه، یعنی مور کې ورسره نه ده شریکه، پلار کې شریکه ده، او د هغې خور ده د مور د طرف نه، یعنی د هغې خور ده چې د هغې سره په مور کې په مور کې ورسره شریکه ده، خو په پلار کې نه ده شریکه. پوه شوئ؟ وایي نه، دا مسلې زده کول د الله توفیق او باید تیز ذهن غواړي. دا باز راځي مدرسه کې داسې یو کال سبق وي، زوی ناظره ووایي که نه، علم ته م کښېنولی دی، او بیا چې کله ناظره قرآن ختم کړي او پروګرام به وکړي ګډ بهلال کې فارغه شوی دی، چې علم داسې کېدی په مدرسو کې قرآن ناظره ووایه او بیا به ګډ حلال که او ملا ترې جوړ شي، خو ټوله دنیا به علم وخت غواړي، دماغ غواړي، ذهن غواړي، مال غواړي، قرباني غواړي. دا هر څه چې ورکړي په سر کې د الله توفیقي، هله انسان په دې مسلو پوهېږي. دا بعض بیا په علماو پسې چې دا خبرې کوي شپه ورځ، او چې کله څه مسله راشي بیا علماو ته واپس کړي، دې به څه جواب وي او دې به څه جواب. علماو له الله اصل اوچت مقام نه دی ورکړی. انما يخشى الله من عباده العلماء. دومره اوچت شان الله د علماو هسې نه دی بیان کړی. عام سړی چې مسله واوري نه پوهېږي پرې، او عالم واوري او بیا جواب ورکوي. دا ورور دی وایي چې زما خور ده د پلار د طرف نه، د هغې خور ده د مور د طرف نه. نو زه د دغې جنۍ سره واده کولی شم که نه، کومه چې خور ده زما د خور د مور د طرف نه. شارټ کټ به څوک بیان کړي؟ بارک الله فیک. داسې ووایه دا سړی دی د ده پلار بل واده کړی، د هغه زنانه نه د ده خور پیدا شوې ده چې دا خو پلار کې د سره شریکه ده. بیا دې پلار یې بل واده کړی دی، بله ښځه واده کړې ده، او د هغه ښځې سره یو جنۍ د بهر نه راغلې ده چې هغه د بل سړي نه پیدا ده. هم د دقه جنۍ نه د ده خور هم پیدا ده، د دقه زنانه نه د ده خور هم پیدا ده، دا چې د سره په پلار کې شریکه ده. نو د ده سره په پلار کې شریکه ده او د هغې سره په مور کې شریکه ده. ورسېدی چې څوک نه رسېدلي نو هغه دین اخوه نور مونږ نشو پوه کولی، ځکه چې دنیوي مسله وی نو که زه پکې نښته وی تاسو زه پوه کولم. جواب د دې مسلې دا دی چې دا جنۍ
د دې هلک دپاره په محارمو کې خو نه راځي او نه د دې هلک د هغې سره رابطه شتي دا جنۍ به دنه پړدم کوي دغه جنۍ چې دی یادوي چې زما د دې خور ده دغه جنۍ به د دنه پړدم کوي او د ده د هغې سره نکاح کیږي د ده د هغې سره نکاح کیږي لنډه داسې وویل دا قصه د سوال کوونکي دا قصه لږه اوږده کړې ده لنډه داسې وویله یو سړی دی واده وکړو یو واده شتي بل واده وکړو او کومه ښځه چې را واده کړه د هغې سره یو جنۍ راله چې دې ته پرکټۍ مو وایي دا جنۍ ورسره راله د بل خاوند نه نو د دې سړي زوی د دغه جنۍ سره واده کولی شي که نه شي کولی کولی شي ولې ورسره کولی شي ولې محارمو کې نه دي شریک نه دي په څه شي کې نه په مور کې شریک دي او نه په پلار کې شریک دي چې صرف په پلار کې شریک شي بیا قصه ختمه شو اگر که مور کې شریک نه خو دلته نه پلار کې شراکت شته او نه په مور کې ورسېدی بې که نه په دې باندې شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله اجماع د مسلمانانو نقل کړې ده الفتاوى الکبرى کې چې په اجماع د مسلمانانو داسې قسمه جنۍ د داسې قسمه هلک دپاره چا باره کې چې سوال وشو دا جایز ده دا یو روز سوال کړی دی چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته که څوک اواز وکړي یا چغه ورته ووایي نو هغې په قبر کې اوري او که نه الجواب دا مسله موږ ځای په ځای درسونو کې ذکر کړې ده ښه تفصیلا پیغمبر صلی الله علیه وسلم په قبر کې ژوندی دی خو په برزخ کې ژوندی دی د برزخ ځان له ژوند دی دا د دنیا د ژوند په شان هم نه دی او د آخرت د ژوند په شان هم نه دی دې ته ویلی کېږي هغه ژوند چې د دوو ژوندونو په منځ کې دی یو ژوند د دنیا دی دا خو واضح دی موږ د یو پکې دویم ژوند بیا د برزخ دی په دې پسې دریم ژوند د آخرت راځي پیغمبر صلی الله علیه وسلم په هغه ژوند باندې ژوندی دی چې هغې ته برزخي ژوند ویلی کېږي او د برزخ چې کوم نعمتونه دي هغه ټول الله ورکړي دي د هغه اوچت شان او مقام او د اعمالو د لاسه یو خو دا خبره یاده که چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم داسې ژوندی نه دی لکه څنګه چې په دنیا کې ژوندی و بلکې پیغمبر صلی الله علیه وسلم وفات شوی دی د دنیا نه تلی دی لکه څنګه چې د هغه نور رونه پیغمبران د دنیا نه تلي دي الله وی وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد افئن مت فهم الخالدون اے پیغمبر ستانه مخکې موږ د یو کس ته داسې څه نه دي ورکړي چې هغه د همیشه په دنیا کې نو ولې که ته مړ شي دا مشرکان به همیشه پاتې شي بل ځای کې الله وی کل من علیها فان څوک چې دي دا فنا کېدونکي دي نو په دې کې پیغمبر هم راغی ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام صرف رب العالمين پاتې کېدونکی دی سورة الزمر کې الله ښه واضح وی انک میت وانهم میتون اے پیغمبره ته به مري او دوی به مري بیا دې مرګ ته او دې الفاظو ته داسې ویل چې پړده کېږي به وصال یې وکړو او د الله ملاقات له ورغی دا قسم الفاظ استعمالول نه دي په کار دا د دې صوفیانو او د قبر پرستو دوی دا ټکي ډېر استعمالوي ځکه چې دوی دا نه مني چې پیغمبر وفات شوی دی نو کله وی پړده شوی دی کله وی وصال یې کړی دی کله وی د الله ملاقات له ورغلی واضحه خبره هغه دا دی چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم وفات شوی دی د دنیا نه تللی دی دنیوي ژوند یې ختم دی که یو سړی وي چې برزخ کې دی خو برزخ کې ژوند دی برزخ کې ژوند دی دنیا ژوند خو ختم شوی او صرف پیغمبر صلی الله علیه وسلم برزخ کې نه دی ژوند دی ولې شهیدان چې او دا نور مؤمنان چې کوم دي نو د برزخ ځان له ژوند دی هغه به په دې نه قیاس کوي څنګه چې دنیا ژوند دی او نه به دنیا ژوند په هغې قیاس کوي صحابه کرامو رضوان الله علیهم اجمعین پیغمبر صلی الله علیه وسلم له غسل ورکړی که نه دی کفن یې ورکړی که نه دی جنازې پې کړې ده که نه ښخ کړی دی که نه ولې ځکه چې هغوی ته پته و چې وفات شوی که چېرته د هغوی دا نظریه وي چې دی ژوندی دی نو بیا ورسره ولې دا کار کوي فاطمه رضی الله عنها
ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ پسې راله د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د وفات نه بعد میراث یې ترې غوښتو د هغې دا ذهن و چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم وفات شو په دې سره چې سي دا به موږ ته میراث کې میلاوي نو صحابه کرامو ورته دا ونه وي نو ورته ابوبکر صدیق دا ووایي چې نه جي پیغمبر صلی الله علیه وسلم خو ژوندی دی او ته میراث څنګه ایلی نه هغه ورته دا ووایي چې موږ د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه اورېدلي دي چې پیغمبران شاته په میراث کې څه شی نه پرېږدي د هغوی نه یې څه پاتې شي ټولو خلکو لپاره دي نو که چېرته د هغوی د عقیده وي چې پیغمبر ژوندی دی ورته ویلي به و چې هغه ژوندی دی ته میراث څنګه غواړي ښه کله چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم وفات شو صحابه کرام راجمع شو د څه دپاره بل خلیفه یې غوره کوو نو که چېرته هغوی ته پته وي چې یا داسې عقیده وي چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم ژوندی دی نو بل خلیفه ته ضرورت څه دی هېڅ ضرورت ورته بیا نشته چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم ژوندی دی نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم د دنیا نه تللی دی دا د صحابه کرامو منهجو دا د سلف صالحینو د دین د امامانو د څلورو امامانو د ټولو د عقیده او نظریه ده چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم د دنیا نه تللی دی دنیوي ژوند یې ختم شوی دی بیا اصل او بنیاد دا دی الله وایي چې مړي نه اوري وما انت بمسمع من فی القبور ای پیغمبره ته اورول نشي کولی هغه چاته چې په قبرونو کې پراته دي دا اصل دی او په دې کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم هم دننه راغی په قرآن او په حدیث کې داسې دلیل نشته په دې خبره باندې چې په هغې کې دی چې څوک پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته آواز کوي یا چغه ورته وایي هغه یې اوري هېڅ دلیل په دې باندې صحیح دلیل پرې نشته صرف دومره ثابته ده چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته زموږ درود او سلام رسی هغه ورته څنګه رسی ملایکې رسی حدیث کې دا دي د دویم حدیث ته وکړې د امام ابو داود راوړی رد الله علی روحي ما ته چې کله درود او سلام راورسي نو الله څه چلو کړي روح واپس کړي دلیل به څه دی روح پکې نشته دلیل به دی چې روح پکې نشته دنیوي ژوند په شان ژوند یې نه دی صرف دا مسله ثابته ده او بله به داسې ووایو که چېرته لکه اوس بعض مولیان وایي چې نه پیغمبر باندې چې څوک سلام او درود وایي هغه یې اوري که چېرته څوک وایي چې نه زه ثابتوم او د یو ځینې دلیل راوړي او بل ځینې دلیل راوړي نو بیا به هم صرف د دې مسلې دپاره ثابت شي دا به استثنایي حالات شي لکه څنګه چې حدیث کې راځي چې کله مړی ښخ کړی شي او خلک ترې واپس شي نو څه کېږي د قدمونو اواز اوري کشار یې اوري دا استثنایي حالات دي هر مړي باندې راځي نو دغه شان به موږ ووایو چې د پیغمبر دپاره دا استثنایي خبره شوه چې څوک په هغه سلام ولیږي نو هغه اوري خو د دې نه بیا هم دا نه ثابتېږي که چېرته دا ثابت شي هله خو د دې نه بیا هم دا نه ثابتېږي چې ته ورته یا رسول الله مدد وایه او شفاعت ترې غواړه او یا نورې چغې ورته ووایه هغه یې اوري په دې باندې هېڅ دلیل نشته دا یې ورو سوال کړی دی چې د دوو کسانو نومونه زه ډېر اورم او خصوصا ادب فارسي او د ادبو چې کوم کتابونه به یې کې مخې له راځي زه معلومات کول غواړم چې د کسانو منهج او عقیده څنګه وه یو دی درویش صوفي شمس التبریز او عربو ته شمس التبریزي وایي الدرویش الصوفي شمس التبریزي او دویم دی جلال الدین الرومی او دا نومونه زموږ په ملک کې ډېر مشهور دي اکثر دا مولیان داسې یو نیم شعر ذکر کوي هم د جلال الدین رومی خبره کوي او دا شمس التبریز چې دا خو د صوفیانو کې ښه مشهور دی د دوی عقیده څنګه وه جلال الدین رومی اول به دا خبره وکړو جلال الدین رومی چې دی د 602 هجري کې تقریبا وفات شوی دی د صوفیانو مشهور امام دی بلکې ابن عربي الصوفي خبیث چې هغه د وحدة الوجود عقیده وه چې الله په هر څه کې دننه دی او یو شعر یې ویلی دی په عربۍ کې ترجمه یې دا ده وایي نه پوهېږم چې دا بنده رب دی که رب بنده دی یعنې خبره ټوله یې راباندې ګډه وډه شوې ده ځکه چې الله په هر څه کې دننه دی
نو دې بنده ته چې وګورم د رب بندګي کوي نو حیران شم چې رب د رب بندګي کوي که د بنده بندګي کوي. دا قسمه غلط عقیده دغه خبیث وه. ابن عربي د حلول د اتحاد د وحدة الوجود عقیده ده دغه بلکل ښه واضحه وه، د کفري عقیده وه دغه. او دا جلال الدین الرومي دا بلکل دغه مقلد دی په دې مسله کې او دغه په نقش قدم روان دی. او بیا دله په تصوف کې نوي ترقي کړې ده، پکې یو نوي طریقه راویستې ده. د تصوف خو طرق دي، لارې دي که نه، یوه لار پکې ده راویستې چې هغې ته ویل کېږي المولویه. او په هغې کې ګمراهي دې حد ته رسیږي، بعضو علماو دا خبره ذکر کړې ده چې کله دوی د دې خپلو امامانو او د مولیانو او د شیخانو نوم واوري، نوم لیده پرېږده، چې صرف نوم یې واوري نو سجده لګوي. د چا سره چې بیعت وکړي او د کم شیخ چې دی مریدي لیده خو یې پرېږده چې مخامخ راشي او ته ورسره میلاو شي، چې نوم دې د هغه واورېدو نو سجده به ورته لګوي، والعیاذ بالله. او د ده دغه مشهور کتاب دی د مثنوي او نور، د دې قسمه کتابونو نه ځان لرې ساتل پکار دي، او د ده د اشعارو نه ځان لرې ساتل پکار دي. او هېڅ ضرورت نشته چې په مدرسو کې د دې انسان کتابونه او اشعار پړاولی کېږي. الحمدلله صحیح عقیدې والا چې کوم علما تېر شوي دي د هغوی ښه ډېر ښایسته کتابونه شتي، په شعر و شاعرۍ کې په عربۍ ژبه کې شتي، په فارسۍ ژبه کې شتي، په اردو کې شتي. نو څه ضرورت دی چې د دې قسمه انسان کتاب هغه پړاولی کېږي په مدرسو کې. دویم دی شمس الدین التبریزي. شمس الدین التبریزي چې دی مشهور دی په شمس التبریز باندې، او خپل نوم یې دی محمد ابن علي ابن ملکداد التبریزي الفارسي. د جاخت ټوله دی فروس نه روانه شوې، دیم فارسي دی او دیم صوفي دی، او جلال الدین الرومي د ده شاګرد دی. مخکې ویلو ته څه ضرورت شتي؟ دا د دوی د سرو زرو کړۍ ده د صوفیانو. لکه اوس موږ سره بعض اسانید داسې دي په حدیث کې علما ورته وایي السلسله الذهبیه، د سرو زرو کړۍ ده، ځکه چې په منځ کې داسې راویان راځي چې هغه سم غرونه وي، نو وي دا د سرو زرو کړۍ ده. ده وایي د هغه نه اورېدلی، هغه د هغه نه اورېدلی، دا د صوفیانو د سرو زرو کړۍ ده. جلال الدین الرومي او د طریقه لار اخیستې د چا نه؟ شمس التبریزي نه، او هغه روان دی د ابن عربي په لاره. دا د دوی د سرو زرو کړۍ ده. مخکې تفصیل ته پکې ضرورت نشته. دا شمس الدین تبریزي چې دی د ده په باره کې دا مشهور دی جادوګرو، او دا لاسونه دا ورغوی به د خلکو وي، کنم کړی قسمت چې معلوموي. دا قسمه قصې به یې کولې، بلکې شیخ احسان الهي ظهیر رحمه الله د هغې یو کتاب دی دراسات فی التصوف، هغه دا خبره کړې ده، وی دا شمس الدین التبریزي صوفي چې کوم دی، دی به وي درې میاشتې په یو کنده کې او په یو ځای کې ناست و، او څوک به یې خواله ده ورته. او دا نن سبا هم د صوفیان دا چلونه کوي. هم مخکې ورځو کې مې یو ویډیو کته، چېرته پنجاب کې یو کس قبر کنسته او دنده پکې ناست، او له پاسې پې سامانونه او لرګي ورګي هر څه یې ښودي. چا حکومت ته ویلي چې دلته کس چیله شوی ده او ځمکه کې ناست، چې حکومت راغی د هر څه چې اوچت کړو، چې څنګه اوچت کړو، په 10,000 لاسونه داسې ونیو چې لکه بهی زه خو ذکر او اذکار کې مصروف یم، او ښه باقاعده کمبله او بالغ او هر څه ده او تشتي. نو ده خو وایي چې ته عام کسان دي، بس دغه یې راته وکړو، بس ځان یې دعا کې مصروف کړی چې کله پوه شي چې د حکومت راغلی، بیا ښه جوار پکې ورننوتو.
هغوی اقا شان سره دغه اذکار اوچت کړی وړی دی. تا اوس د کوم ځای عبادت ته چې ته به قبر کې کښېنه او په ځان پسې دې هر څه بند کړي دي او څه کې زه چیله کوم او زه چیله شوی یم. دا د صوفیانو دین دی چې د اوسه پورې زموږ په ملکونو کې ښه په زور او شور سره روانو. الحمدلله دې دوران کې او دې دور او دې زمانه کې خلکو دا تصوف وپېژندو چې دا څه قیسه ده. یعنې د اوسه پورې چې به خلکو د چا صفت کوم صوفي صاحب دی. دا صوفي ټکی ګوره د ادب یو دغه جوړ شوی دی صوفي صاحب. صوفي د کوم ځای راغلی؟ خو دې ملکونو کې مذهبي طبقه چې ده هغه اکثر صوفیان پاتې شوي دي. نو دا شمس الدین التبریزی ښه کټاز صوفي دی، جلال الدین الرومي ښه کټاز صوفي دی، بلکې جلال الدین الرومي خو د ابن عربي په لار روان دی، د وحدة الوجود عقیده و. دا ټول ګمراه خلک دي او د دوی نه ځان لرې ساتل پکار دي. والله اعلم. دا ورو سوال کړی دی چې زموږ د کور سره خوا کې غیر مسلم اوسیږي او د هغوی یو کس بیمار و چې هغه په کومه کې و بېهوش و، اوس ښه شوی دی خو بیا هم بدن یې صحیح کار نه کوي. نو آیا موږ هغوی له د زمزم اوبه ورکولی شو که نه؟ الجواب کافر مریض له د زمزم اوبه ورکول چې دی وڅکي او شفا ورته میلاو شي په دې کې هېڅ حرج نشته. یا یو سړی دی ډاکټر دی په هسپتال کې دی او د ده خواله غیر مسلم راځي او د هغوی علاج کوي، په دې کې هېڅ حرج نشته، خصوصا چې کله تمه پکې صحیح چې اسلام قبول کړي بیا خو الله لوی اجر ورکوي. یا ده ورسره څه ښه کړي او د هغه خوب په بدله کې ورسره ښه کول غواړي. غیر حربي کافرانو سره دا قسمه تعلقات دې کې څه حرج نشته، بلکې په کافر باندې دم مچولی شي. نو د قرآن حرمت او عزت ډېر دی که د زمزم د اوبو ډېر دی؟ د قرآن ډېر دی که نو چې قرآن پې ویلی شي او دم پې اچوې نو د زمزم اوبه خو لور کولی شي. په دې یو دلیل دی که د چا ذهن کې راځي. بارک الله فیک وزادک الله علما. صحیح بخاری سے مسلم کی حدیث ابو سعید الخدری رضی اللہ عنہ چې کله هغوی په سفر باندې وتیو او د یو قوم سره ملاقات شو، هغوی ورته وایي چې زموږ مشر له څه شي ټک ورکړی او بیمار دی، تاسو که څوک پې دم واچوئ. هغوی دم به پې واچو خو موږ له به دومره بیزي ګډې راکوئ چې کله پې دم واچو سورې فاتحې پې ووایي، الله هغه له روغ صحت ورکو. بیا چې راغی پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته قصه وکړه، پیغمبر صلی الله علیه وسلم پې هېڅ رد ونه کړو چې او دا کار تا غلط کړی، نه هېڅ یې ورته هم ونه. نو د قرآن عزت د زمزم د اوبو نه څه دی؟ زیات دی. د دې نه ثابته شوه چې کافر له زمزم اوبه ورکولی شي. والله اعلم. دا یو ورو سوال کړی دی چې ما د یو مولوي صاحب نه داسې قصه اورېده، وی چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم بیبیانې د یو بل څه ورانې شوې وي او ابوبکر صدیق رضی الله عنه د کور د بهر نه د آواز وکړو چې یا رسول الله د دوی په خولو کې خاورې ور واچوه. نو دا قصه شتي او که نه او که نو د دې څه معنی چې په خولو کې ورته خاورې ور واچوه؟ الجواب په صحیح مسلم کې دا حدیث شتي الحمدلله او ښه صحیح حدیث دی. انس ابن مالک رضی الله عنه وی د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نهه بیبیانې وي. ګوره د پیغمبر صلی الله علیه وسلم عدل او انصاف واورئ. په دې قصه کې به تاسو ته ښکاره شي چې څومره عدل او انصاف والا. د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نهه بیبیانې وي. د هغوی په منځ کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم د ورځې تقسیم کړې وي. لا ينتهي الى المرأة الاولى الا في 9. هغه اولنۍ ته چې به واپس کېدو نو 9 ورځې بعد به واپس کېدو. ولې؟ 9 بیبیانې وي که نو هر یو سره ورځ او شپه راځي. یو طریقه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا انس بن مالک وی. دویم هغه وی فكن يجتمعن كل ليلة في بيت التي يأتيها.
دویمه دا و چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم به د کمې بیبي په کور کې و هره شپه کمې بیبي سره به مو نو دا ټولې زنانه به یو پیر د هغې په کوټه کې را جمع کېدې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم دیدن دپاره ځکه چې 9 ورځې دي نو 9 ورځې بعد چې د دې نمبر راځي نو دومره ځان کله صبرولی شي خاوند نه او بیا د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نو د هرې زنانه نمبر چې به و دا ټولې به را جمع کېدې هلته څه ساعت له به کېناستو خبرې اترې او ګپ شپ به یې لګو بیا به لاړې نو یو ورځ وی د عایشې رضی الله عنها په کور کې دا ټولې را جمع شوي دې کې زینب هم راله زینب بنت جحش رضی الله عنها وی پیغمبر صلی الله علیه وسلم د خپل لاس په هغې پسې ور مخکې کړو به زینب پسې داسې نو عایشې ورته وی هذه زینب ده فکف النبي صلی الله علیه وسلم یده پیغمبر صلی الله علیه وسلم خپل لاس راښ کړ فتقاولتا حتى استخبتا روایت کې راځي وي دواړو د یو بل سره خبرې واړولې تر دې چې اوازونه اوچت شو یعنی په یو بل غیرت هغې ورته تا ولې پیغمبر ته وایي دا زینب ده د زنانو منځ کې دا خبرې یې کړې د دوی هغه اوازونه ښه اوچت شو په دې کې د منځې دپاره اقامت وشو یا د اقامت وخت شو ابوبکر صدیق رضی الله عنه تېرېدو منزلتونو دغه اوازونه یې واورېدو چې د عایشې او د زینب رضی الله عنهما د هغوی اوازونه اوچت شوي نو هغه د بهر نه اواز وکړو اخرج یا رسول الله صلی الله علیه وسلم الی الصلاه د الله پیغمبر مونځ نه کېږي منځه ته راوځي واحثو فی افواههن التراب او د دوی په دې خولو کې خاورې ور واچوئ کله چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم راووتو منزله عایشې رضی الله عنها خو د پلار اواز واورېدو چې د بهر نه پیغمبر ته اواز وکړو وایي چې کله پیغمبر صلی الله علیه وسلم منزله لاړ وی عایشه په یره کې وایي چې اوس به پیغمبر مونځ ختموي او زما پلار به راځي او دا به وایي او دغه به وایي او داسې به وایي هغې باندې یره راغله کله چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم مونځ ختم کو او کور ته راغی ابوبکر صدیق ورسره هم راغی فقال لها قولا شدیدا ډېرې سختې خبرې ورته وکړې ورته اتصنعین هذا ته دا خبرې کې ډېر په سختې طریقې سره هغه پوه کړه دا دغه حدیث دی چې د ورور تپوس کړی وي د یو مولوي صاحب نه مې اورېدلی مولوي صاحب نه مې قصه اورېدلې که چېرته مولوي صاحب د دې قصې سند ذکر کړی وی نو بیا به صحیح وی خو اکثر مولیان هغوی چې کله د پیغمبر صلی الله علیه وسلم یو قصه بیانوي نو د سند او حوالې تحقیق یې نه کوي اکثر پکې کمزوري هم بیانوي دا ښه صحیح قصه ده راځو بیا وروسته د ورور دې سوال له چې خوله کې ورته خاورې ور واچوي دې څه معنی ده اول وګوره دې حدیث کې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم انصاف د بیبیانو سره هر یو برید ته وایي زه دویم واده کوم چاته چې سې دویم واده خبرو کې خوله یې سې چینګه شي خاندي را خاندي هسې ورته خاندي دې موضوع ته دومره ورته خوشحالې دویم واده دریم څلورم عدل او انصاف دا ډېر ګران کار دی د سړي د ملا تیر ماته یې ګورئ یوې خبرې ورته به دې سوچي چې دا کار زه کومه دا خو به زیاتی نه وي د دې یوې سره دا کار زه کومه چې دې کې به عدل وي او که نه به وي صرف دا نه دی چې کور ته یې راولو بدني طاقت مې وایي جشتي بدني طاقت خو د اکثرو خلکو شتي انصاف پکار دی عدل پکار دی او مالی طاقت پکار دی دا بیا د ژوند خبرې دي دا خو داسې نه دی چې واده دې وکړو ښځې سره یو شپه تېره کړه او صرف د شپې سمله او مزه اخله او خبره ختمه شوه دا خو لویه یعنې غټه خبره ده که نه او چا چې نه یې کړی نو هغه د دې د ذمهوارۍ نه او د دې قصو نه هغه نه خبر او دا مطلب چې به مزې دي دا بعض وي که نه وي ډېر ودونه مزه کوي یو شپه دې سره یو دې سره یو دې سره دا هېڅ اسان کار دی یو شپه دې سره یو دې سره یو دې سره دا دومره زور لري ماته شوي چې د ملا تیر د سړي ماتوي دا ټولې مسلې او غمونه او پکې او صحیح د خوشحالیانې هم ډېرې دي خو ګوره چې کله هم خوشحالیانې ترلاسه کوې نو څه به پکې بیلې سوچه خوشحالي داسې نه میلاوېږي سړي ته
د پیغمبر صلی الله علیه وسلم عدل 9 بیبیانې دي هر یو سره ورځ او شپه بیا د هغوی مینه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره چې هره شپه راځي او کوټه کې راجمع کیږي دې نه دا مسله هم ثابته شوه بعض خلک دا وایي چې لکه د کمې ښځې ورځي د دین علاوه ته د دې بلې ښځې سره خبرې هم نشي کولی بس دې درجې پورې خبر را ورسوي دا غلطه خبره ملاقات خبرې اترې تپوس او کولی شي دا اوس ګورو د پیغمبر صلی الله علیه وسلم بیبیانې هره ورځ راجمع کېږي او د هغه زنانه په کوټه کې راجمع کېږي چې چا نمبر دی پیغمبر صلی الله علیه وسلم لاس ولې مخکې کو په زینب پسې دا دې قصه کې تاسو واورئ چې هغه لاس ور مخکې کو مخې ته څوک وه زینب وه زینب بنت جحش رضی الله عنه نو یو جواب خو بعضو علماو دا کړی دی لکه امام نووي رحمه الله دا جواب کړی دی وی پیغمبر صلی الله علیه وسلم عمدن دا کار نه دی کړی بلکې شپه وه او د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په کور کې ډیوه نه وه تکه توره تیاره وه څه د سادګۍ ژوند دغه عظیم انسان تیر کړی چې شپه او ډیوه نه او لیټ او هېڅ شی نه او بیبیانې را جمع شوي او هغه سره لګیا دی خبرې اترې کوي دا هغه سید الاولین والآخرین چې سړي ته آخرت رڼایي اهمه خبره دا ده وی دا لاس ده په دې نیت ورمخکې کو پیغمبر صلی الله علیه وسلم سوچ ده چې دا عایشه ده هغې پسې لاس ورمخکې کو نو هغې ورله تنبیه ورکړه چې نه یا رسول الله څوک ده زینب ده نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم لاس راح کو بعض علما وایي چې نه پیغمبر صلی الله علیه وسلم په زینب پسې لاس ورمخکې کړی او دا ټولې پرې راضي وي یعنې په هغو کې چا اعتراض نه شي کولی پیغمبر صلی الله علیه وسلم ټولو طرف نه اجازت دی خو چې کله لاس ورمخکې کړو نو عایشه رضی الله عنها خو صبر بیا نه شو کولی او زنانه کله صبر کولی شي دا خو لا پرېږده پیغمبر صلی الله علیه وسلم لاس ورمخکې کړو چې دوه ناستې او د یوې ته داسې وکتل ودې خندل نه بله وګوره مینه د یوې ټوله د هغې سره ځکه چې هغې ته دې کتو او خندل دي نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم د لاس په زینب پسې ورمخکې کړی خو ته پته و چې زینب ده خو چې کله عایشې وي یا رسول الله زینب ده معنی دا چې نمبر خو زما دی نمبر زما دی کوټه زما ده او دا زینب ده نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم داسې اوچت انسان دی بیا یې لاس راح کودو چې دا خفه نه شي چې دا خفه نه شي بعض علماو دا ویلي دي وی پیغمبر صلی الله علیه وسلم گپ شپ لګاو یعنی هسې لاس ورمخکې کړو زینب پسې چې دا څه وایي چې هغې څنګه وي یا رسول الله زینب ده وی بیا یې لاس رامخکې کړو چې ما ته پته زینب ده داسې ژوند داسې خلک تېروي کور کې ښه د سهار نه ماښامه پورې چغې چوغارې او خیرې او شکوې او شکایتونه او یوه ښځه به یوې به ټول کور په سر راغستی او د دغه یوې ښځې دې سړي سره ژوند نه تېرېږي او دې سړي د یوې سره ژوند نه تېرېږي دا هغه انسان دی چې 9 ښځې ورسره دي کور کې خو طریقه ده حکمت دی د ښځو د ساتلو هم ګورې طریقې هر ځای کې به دا هم نه چې د ځان نه دي دغه جوړ کړی او به په معمولي خبره او جګړې هر ځای کې د هرې ښځې سره د هغې مناسب خبرې او ناسته پاسته اوس یو سړی د ودونه یې کړي دي 3 یا 4 یو د 50 کالو ښځه ده او هغه بله د 14 کالو جنۍ ده دواړو سره به یو شان خبرې اترې او کردار به فرق به وي ولې عمر تقاضا ده یو د 50 کالو ده دغه د 14 کالو ده هغې عمر کم دی ماشومه ده ډېر تجربې نشتي په ډېر څه نه پوهېږي هغه تجربې والا ده هغه صبر کولی شي نو حکیم انسان هغه دی چې هغه حالاتو ته ګوري نو ځکه کور صحیح برابري حدیث کې کېدای شي چې کور کې دی د دې زنانو په منځ کې بلکل تو مې نه کېږي
خامخا به راځي. دلیل به صحیح چې خامخا راځي د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په کور کې چې دغه اوچت انسان په کور کې داسې قسمه خبرې شي نو بعض وایي که نه یاره وایي دویم درېیم واده ته مې زړه کېښویم چې کور داسې غلی ویم ادم او هر څه داسې بلکل زما په کنټرول کې وي نو دا داسې ارمان دی چې قبر لی به یوسي نو ښځې دي زنانې دي د یوه ښځې په مخ کې د هغې خاوند روان دی په بله ښځه پسې دې چې کې ځان صبرول ګورې ډېر ګران کار دی دې ښځو له الله لوی صبر ورکړی چې د هغې د سترګو په مخ کې د هغې خاوند روان وي په بله ښځه پسې ځي نو حکمت د پیغمبر صلی الله علیه وسلم ها تر دې چې د اقامت ټیم شو تر دې چې د اقامت ټیم شو د ابوبکر صدیق آواز وکړو یا رسول الله منزل راوځئ او د دوی په خوله کې خاورې ور واچوي معنی دا ده دا د عربو طریقه د هغوی داسې وایي چې کله ته چاته وایي چې دا سړی غلی که وایي په خوله کې ورته خاوره ور واچوه دا مطلب دی نو مطلب دی چې یا رسول الله غلی که او ته دې راځه منزله دا د ابوبکر صدیق رضی الله عنه محبت دی د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره د هغه دپاره غوسه شو چې دا د پیغمبر په کور کې ناست دی او د دوی د خبرو ته وګوره اوس دا خبره د ورانېدو ده نو بله فایده پکې دا هم واله د رور خو صرف د یوې جملې تپوس کړی او موږ ته ډېرې فایدې راوویستې الحمدلله یو پکې دا فایده مو واله چې پلار درون پلار مؤمن او مسلمان پلار وخت په وخت د لور تربیت کوي او دغه شان مور ور کور ته ورغی څه چلي وکړو عایشې ته کار شو نن سبا چې دا بعض لورې واده کېږي نه نو پلار او مور ورته ناست دي ویرېږي به د چا نه نه ښه جواب ورکوه او ښه دغه کوه او ښه جګړې کوه او هر څه کوه کور وله دوی تباه کړي د لور او د یو زنانه د کور په تباهۍ کې لوی کردار د موري د مور او بیا پسې د پلار او وروڼه او خویندې د دوی کرداري دروند سړی چې زه دا نه یم چې له لور تپوس مه کوه خو چې مسله راله تپوس وکړه که نه څه خو د مسلې راتلو نه مخکې ورته که چا سره ته ووایي که نه ښه نیغ جواب ورکوه ښه جګړه کوه زه یم نه او زه یم ته به څه توره ووایې چې طلاق کې کور ته راولي بیا پسې دې هم پیسې لګوي یو راته دا هم ناسته ده سره ولې ژوند تباه کوې د درنو خلکو خبرې کوه نه لور دغه ستا کور دی دا دې ګوره خاوند دی دغه خر ستا د پلار په ځي دی دا خوا کې ستا د مور په ځي ده هېڅ خبر نه کوي دوی نه کمې زیاتې وشي دا مشران دي ستا ته به ګزاره کې ته به صبر کې د دې خاوند په خدمت تا ته جنت میلاویږي تا نه الله راضي کړي دا د درنو خلکو خبرې دي ابوبکر صدیق رضی الله عنه خپلې لور ته غوسه شو د هغې نه بعد یو خور سوال کړی دی ناشنا سوال یې کړی دی وایي زه سوال زما وی دا دی چې یو څو کاله مخکې زما پلار وفات شوی بیا په هغې پسې لږ وخت بعد زما خاوند وفات شوی دی او مړ شوی دی او په ډېر کم عمر کې ما د هغه سره واده کړی اوس هم زما عمر ډېر کم دی او د دوی سره وایي د الله دپاره زما محبت و د خاوند سره او د پلار سره ځکه چې ټول ډېر نیکان خلک وو اوس سوال وي زما دا دی زما دپاره وایي دا جایز دي چې زه دا ووایم چې زه واده نه کوم یعنې واده کېږم نه بل چاته او وایي زه صبر کولی شم په دې دنیا کې داسې وخت تېرولی شم خو د دې دپاره چې ځکه خاوند الله ماله په جنت کې راکړي ځکه چې ډېر دینداره سړی و نو زما دا اراده ده چې زه صبر کوم چې دغه دینداره خاوند راته میلاو شي ځکه چې د هغه سره وایي ما لږ ژوند تېر کړی خو انتهایي دینداره او الله والا انسان نو زه غواړم چې د هغه سره ژوند تېر کړم او دا مې سوچ دی چې د ده نه غوره بل څوک نه میلاویږي ما ته د ده په شان دیندار او د ده نه زیات دینداره دا ماته څوک نشي میلاویلی نو تاسو څه وایي دې باره کې الجواب اولنۍ خبره خو موږ دې خور ته دا کوو چې الله دې
د دوی والد صاحب او د دوی خاوند چې کوم و ټول د الله وبخي او دنیا د امتحاناتو ځای دی ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. الله وی لازم به سخت راځي، لازم به راځي. الله وی نو چې الله وی لازم به راځي نو دا سختي به لازم په موږ راځي، په دې کې به صبر کوو. دویم د دې خور صفت هم کول پکار دي چې داسې الحمدلله دینداره زنانه او دینداره خویندې میندې لوڼه شتي په دې معاشره کې الحمدلله چې صرف دې دپاره دا ټول ژوند بغیر خاونده تېروي چې دغه دینداره سړی ورته په جنت کې میلاو شي. او دا چې ګوره کله ته دینداره وي که نه او اخلاق دې ښایسته وو نو ښځه به درنه متاثره وي. ښځه ګوره پیسو ته نه ګوري، ها ښځه چېرته پیسو ته نه ګوري او نه ښځه ګوره شکل او بدن ته ګوري. ښځه چې ګوري هغه اخلاق او کردار او دیندارۍ ته ګوري. د 11 زنانو قصه ما بیان کړې وه که چې عایشې رضی الله عنها سره هغه زنانه راجمع شوي او هر یو یې د خپل خاوند کیسه کوله، چا یې ښه بیانول چا یې بد بیانول. څومره زنانو چې بد بیان کړي د خپلو خاوندانو، یوې پکې هم دا نه دي ویلي چې زما خاوند غریب دی، یوې هم دا نه دي ویلي چې زما خاوند تور رنګی دی یا چیت دی یا بدرنګه دی یا ډېر موټا دی او یا ډېر نری دی او یا ډېر زیات دنګ دی. یوې ښځې هم دا نه دي ویلي. هر یوې چې سر ټکولی د خاوند د خوی نه سر ټکولی. د زنانه زړه که ګټل غواړي په دیندارۍ ګټلی کېږي، په ښایسته کردار په درون خوی ګټلی کېږي چې کور کې ته یې هغو ته پته یي محسوسوي چې او یو درون او عظیم انسان په دې کور کې دی. ښځه ګوره په مال نه راټینګېږي چې یو سړی وایي چې زه به خرچې ډېرې کوم، او یا یو سړی وایي چې ښایسته یم ډېر، نو ښایسته یې خپل ښایست په جیب کې کېد. ښځه ستا په ښایست څه کوي چې خوی دی نه یي او کردار دی نه یي او دینداري ده پکې نه. نو دې زنانه ته موږ دا وایو چې ته چې دینداره سړي باندې دومره مینه نو انشاءالله په تا کې لوی خیر دی او الله دې د دې او زموږ د نورو خویندو میندو لوڼو د ټولو دې الله حفاظت وکړي. ها وایي د دې دپاره ناسته یم چې دا خاوند په جنت کې ماته میلاو شي. د علماو په دې مسله کې اختلاف دی، موږ څو ځایونو کې په تفصیل کړی چې یو زنانه چې ډېرو خاوندانو ته واده شوي، یعنی یا یو طلاق کړي یا ترې مړ شوی بیا بل او یا هغه طلاق کړي یا ترې مړ شوی بیا بل او داسې، دا به په جنت کې د چا سره وي؟ نو بعضو علماو خو دا وایي چې دې ته به اختیار ورکړی کېږي. یو قول دا دی چې دا کم یې وغوره کوي. بعض علما دا وایي چې د چا اخلاق ښایسته دي د هغه سره به وي. که چېرته دا ټول جنت ته لاړ شي دا سوال هله جوړېږي. دریم قول او دا راجح دی او په دې باندې ښه صحیح دلایل دي چې دا به د هغه چا سره وي چې د چا په نکاح کې اخرنۍ وه، د هغه سړی چې جنت ته لاړله. خو دا مسله حل شو. دویمه دا چې یو سړی مسلمان یو عاقل یو پوهی، هغه لازم د ځان دپاره د رشتې دپاره به ښه انسان غوره کوي. لکه څنګه چې دا خور وایي چې زما زوړ خاوند ډېر ښه سړی و او زه دا یعنی نه منم چې د ده په شان خاوند ماته بل میلاو شي. دا راځي د زنانو په ذهن کې، لکه ام سلمه رضی الله عنها روایت ابلو زموږ بیان کوو مشکات کې چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم هغې ته وویل انا لله و انا الیه راجعون وایه او دا وایه اللهم اجرني فی مصیبتي واخلف لي خیرا منها. یا الله دې ابو سلمه نه غوره راکړي. وی به وي چې ای المسلمین خیر من ابي سلمه، نو د ابو سلمه نه غوره څوک دی چې الله مې ماله راکړي، الله وله غوره ورکړو. نو دې خور ته موږ دا وایو ته دقه دعا وغواړه، الله به د هغه خاوند نه غوره درکړي. دغه شان بغیر د واده نه ژوند تېرول دې ورته موږ نصیحت نه کوو او نه دا ښه کار دی، ځکه چې عمر کم دی، فتنې ډېرې دي
او هر طرف نه خصوصا نن سبا دا نیټ او ټکنالوجي دا اسمان سره خبرې کوي او فتنې ډېري اکثر زنانه چې داسې ناستې کور کې دا به ښه پاکه زنانه وي خو بعض ذلیله او بعض بیماران هغوی چې څو پورې په ښځو بهتانونه نه یې لګولي نو هغوی وخت نه پاس کېږي نو داسې زنانه باندې کله ناکله دا قسمه بهتانونه ولګي نو ځکه موږ دې خور ته دا وایو چې که ته دا وایې چې زه واده نه کوم او داسې به ناست یم نو شریعت دا کار نه خوښوي شریعت دا وایي لکه پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې ټولو ځوانانو ته دا ویلي دي وایي تاسو کې چې څوک د واده طاقت لري واده وکړئ ځکه چې دې سره به ستاسو عورت په حفاظت کړي نو شریعت دا خوښوي چې یو هلک دې واده وکړي او جنۍ دې واده شي چې د دې زنانه د عورت حفاظت وشي او د هلک د عورت هم حفاظت وشي دې خور ته موږ دا وایو که چېرته څوک د پسې راشي او دیندارې او ته د دیندارۍ او د اخلاقو نه راځي نو د هغه سره نکاح ته غاړه کېږده او په دې کې هېڅ سوچ مه کوه که ته د یو ښه سړي سره واده وکړې یو کور به د دې خور د لاسه آباد شي او بچی به پیدا شي هغوی به د اسلام خدمت وکړي د هغوی نه به الله ګټ انسانان جوړ کړي نو اجر او اجر دی او داسې کېناسته چې زه د ټول عمر به دقه شان تېروم شریعت دا کار نه خوښوي ځکه چې نن سبا د اوس یو زنانه داسې چې لا عمر یې ډېر تېر کړی او هغه دا وایي زه خاوند بس ناسته ویم او بچي مې دي او هغو ته ویم نو چې د زنانه واده شوه او خاوند یې مړ شو او بچي یې نشته او هغه پېغله جنۍ ته شان پاتې شو ټول عمر داسې تېرول موږ دا نه وایو چې دا زنانه به خراب وي خو فتنې ډېرې دي او شریعت دا وایي چې د خپلو وقل للمؤمنات يغضضن من ابصارهن ويحفظن فروجهن الله وی دې زنانو ته ووایه پیغمبره چې د سترګو حفاظت دې کوي او د خپلو عورتونو حفاظت دې وکړي او د عورتونو حفاظت هغه په څه سره کېږي هغه په نکاح سره کېږي د عورتونو حفاظت هغه په نکاح سره کېږي اخرنی سوال به والو او په دې باندې به درس ختم کړو اخرنی سوال دا دی چې یا جواب یې لږ اوږد دی پرېږدو زه د دې مسئلې جواب اوږد دی پرېږدو په دې باندې به اکتفا وکړو انشاءالله باقي چې کوم سوالونه دي د هغې جوابات به پر روان نشست کې کوو الله سبحانه وتعالی دې موږ پوه کړي په دین باندې الله سبحانه وتعالی دې زموږ رشتې او خپل ولیانې د دې الله دې وبر سره مضبوطې ساتي زموږ بیبیانو له زموږ میاندو خویندو لوڼو له دې الله توفیق ورکړي چې د صحابه کرامو د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د بیبیانو په نقش قدم روانې شي هذا والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين